مختز مثبت متګامونه دا وطن په جوړولو کار روان دی. د کندهار ښار په اتمه ناحیه دوهم ګذر کې د شورمانو څنګ ته د کوڅې کانکریټ کولو کار جریان لري. په دې پروژه کې د 410 متره په اوږدوالي او 9 متره پلنوالي سره د کوڅې کانکریټ ریزي، یو طرف ته د چرۍ رغول او بل طرف ته د دیوال سنګکاري شامله ده. د یادې پروژې رغنیزې چارې تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوي دي او پاته کارونه به د 1 میاشتې په موده کې پای ته ورسیږي. په دې رغنیزه پروژه کې هر ورځ 90 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره شوې ده او د دې کوڅې په اساسي رغولو سره د یادې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودله او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. زما نوم سراج احمد دی، د پلار نوم حاجي احمد. د اتمې ناحیې اوسېدونکی یم. په دغه کار کې سره اخته یو د خیره، انشاءالله کار پرمختګ روان دی. نه دی ښه کار دی، څه خوشحاله یو د خلکو. وطن په جوړولو کار روان دی، منظم مختز مثبت متګامونه دا وطن په جوړولو کار روان. زما نوم محمدالله دی، د اتمې ناحیې اوسېدونکی یم. مخکې خو دغسې دورې وې، د دغه سړکانو څخه موږ ډېر په عذاب وو. بارانونه به وهل، موږ کالي به داسې خرابېدله چې حتی موږ داسې د هر اوداسه پر مهال به موږ کالي اغوستله. نو اوس شکر دی دغه دی د کار سره شروع دی. موږ دغه ټوله اسلامي امارات څخه ډېر خوشحاله یو چې راغلي دي موږ ته دغه پروژه سره برابره کړې ده. د دې څخه موږ ډېر خوشحاله یو. ډېر ښه کار دی. خدای دې داسې کارونه بیخي ډېر کړي. موږ مخکې 200 افغانۍ یا 2500 افغانۍ بیا موږ ته راکولې، حتی هغه به موږ چې حساب ورته وکړي چې موږ د یوې وړو د ګونۍ پیسې به برابرېدله، موږ ته به 200 افغانۍ لا د جیب خرڅ بله نه پاتېدی. نو اوس موږ ډېر خوشحاله یو، د اسلامي امارات څخه هم ډېر خوشحاله یو چې دغه پروژې موږ ته دغسې مخته لا هم نورې ویسي، چې ولې زموږ د هېواد ځوانان به نورو بهرني ملکو ته نه ځي، چې د دې باخته یې خپله په یو روزانه به کوي. د هېواد هر کونج کې امنیت دی، حاکم سپېڅلی امارات دی. د هېواد هر کونج کې امنیت